ذبیح الله مجاهد د اسلامي امارت پر ځواکونو د جنگي جرمونو تورونه رد کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ویان روح الله پروانه ویډیو حتما در سره شیر کړئ او یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان اسلامي امارت او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د بشري حقوقو د سار سازمان هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د اسلامي امارت ځواکونو د خپل پرمختګ او بریا پر مهال بشر ضد جنگي جنایتونه کړي دي. ښاغلي مجاهد د بشر حقوقو له نړیوال سازمان څخه غوښتي چې د دښمن د تبلیغاتي ښکار نشي او د راپور له خپرولو مخکې باید پر ځمکنیو حقایقو ځانونه وپوهوي. د بشر حقوقو سازمان د اسلامي امارت پر ځواکونو تور پورې کړی و چې د تیر حکومت د پوځیانو، ژورنالستانو او ټولنیزو فعالانو پر ضد انتقامي کارونه کړي دي. د جرمونو د نړیوالې محکمې سرانوال کریم خان هم ادعا کړې چې په افغانستان کې د طالبانو د پرمختګ پر مهال د بشر ضد جرمونه شوي او دا کار د نړیوالې نورمونو خلاف بللی دی. خو ذبیح الله مجاهد دغه تورونه رد کړي او دا ریپورټ د بې بنسټه ادعاو پر اساس جوړ شوی بللی دی. د یادونې وړ ده چې د افغانستان اسلامي امارت د خپلو رسمي او تکراري اعلامیو او څرګندونو پر مهال د پخواني حکومت ټولو پوځي، استخباراتي او ملکي مامورینو ته امن ورکړی، هغوی بخلي او د دعوت او ارشاد وزارت له لوري اوس هم د عفو او بخښنې کارډونه ورکول کیږي او خپلو ټولو ځواکونو ته ویلي چې هیڅ پخوانی چارواکي ته د زیان رسولو هڅه ونه کړي. پخواني ولسمشر حامد کرزي د ملي پخلاینې د عالي شورا مشر عبدالله د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په شمول د پارلمان ټولو وکیلانو، پخوانیو وزیرانو، والیانو او ټولو چارواکو ته د افغانستان اسلامي امارت له لوري بخښنه شوې. د ډیرو پخوانیو چارواکو کورونو ته ورغلي او ډاډ یې ورکړی چې د دوی دښمني له اشغال او له غلام رژیم سره وه. اوس چې اشغال ختم شوی او د هغوی پر لاس جوړ شوی نظام هم نسکور شوی دی، تر دې وروسته په افغانستان کې د جګړې او انتقام فکر ته ځای نشته او ټول افغانان باید په شریکه د هیواد جوړولو لپاره هلې ځلې وکړي.